په هرات کې د لبنیاتو پلورونکو ټولنې مسؤلان وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د شیدو د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ سلګونه فارمونه فعال دي چې په دودیزه او معیاري توګه فعالیت کوي. دوی شکایت کوي چې لبنیات بازار نه لري او له همدې کبله هر ورځ له 10 تر 20 ټنو لبنیات ضایع کیږي. تولیداتی که در ولایت هرات داریم ما بیشتر از فروشات مونه. خواستیم از دولت اینه که برای ما یک امکانات مهیا شود. لبنیات پلورونکي په بازار کې د غیر معیاري او بهرنیو لبنیاتو شتون هغه ستونزې یادوي چې له کبله یې ورځ تر بلې په هرات کې د لبنیاتو بازار مخ په کمرنګه کېدو دی. دوی له مسؤلانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو د خرڅلاو لپاره ورته بازار موندنه وکړي. ضایعات شیر زیاد داریم به خاطر از اینکه فروشات شیر کمه به هرات و بیرون از ولایات هم نمیره شیر ما. ورته مهال د کرنې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې په هرات کې د لبنیاتو پلورونکو ستونزې حل کړي. کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مالداري محصولاتو لپاره د بازار موندنې او د دوی د لاسنیوي او د مالدارۍ د سکتور د حمایې په خاطر او همداشان د تغییر نسل اصلاح نسل په خاطر باندې ډېرې هڅې کړې دي. د لبنیاتو د پروسس مرکزونه په ولایاتو او په ځونونو کې جوړ کړي دي. حتی په لیرو پروتو ولسوالیو کې د لبنیاتو د راټولولو هغه توکي زرو په لوښي دا ویشلي دي خلکو ته. ولسي خلک د هیواد په داخل کې تولید شوي لبنیات تر بهرنیو غوره بولي، خو وایي د ځان بساینې لپاره بنسټیز کار ته اړتیا ده او حکومت د صنعتکارانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.